ځینې وختونه انسان داسې غلطي کوي چې ټول عمر بیا د هغې خصمانه نشي ادا کولی. داسې 3 کارونه چې یو انسان یې وکړي نو هغه به ټول عمر د هغه زندګي به په عذاب وي او په دغه کارونو سره به هغه ډېر زیات پښیمانه هم وي. د دې کارونو نه منې فرمایل شوې ده کوم انسان چې خپل د ژوند ملګري سره یعنی خپلې ښځې سره داسې کارونه کوي نو د رزق تنګي به پرې هم راځي، په زندګۍ کې به نور هم غمونه دردونه زیات وي. په دې کې لومړی کار هغه دی چې یو انسان خپل خواښې خر ته د خپل ښځې مور پلار ته کنځل کوي، بر نه حقه هغوی کنځي، ځکه چې مور پلار چې دی هغه چې څنګه درجه ستا دپاره لري داسې د ښځې مور پلار هم ستا دپاره د پلار درجه یا د مور درجه لرلی شي، هغوی هم د تعظیم حقدار دي. نو په دې وجه باندې هغوی ته کنځلو کولو نه منع فرمایل شوې ده. ځینې خلک خپل خواښې په بدو نومونو سره یادوي، د هغه کور زوال مقدر جوړیږي، نو داسې نه دي کول پکار. دویم قسم ډېره غټه غلطي چې اکثره خلک یې کوي هغه خپلې مېرمنې سره په غلطه طریقه باندې همبستري کول دي، کوروالی کول دي. کوم انسان چې خپلې ښځې سره په غلطه طریقه باندې همبستري کوي، کوروالی کوي، نو دغه سړی چې دی دا د روپۍ محتاج کیږي او ډېر زیات تندستي غربي په ده باندې راځي. دریم قسم یو ناپسندیده عمل چې د الله پاک هم نه دی خوښ هغه د طلاق ټکی دی چې اکثره وخت په کور کې داسې ناراضګي راشي نو خاوند یې خپلې ښځې ته وایي، نو په دغه وجه باندې دا طلاق ټکی الله پاک ته ډېر ناخوښه دی. نو برداشت کول پکار دي. دغه کارونه چې کوم دی که یو انسان یې کوي نو یقینا چې هغه به د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، په کور کې به مشکلات هم وي. نو په دې وجه باندې ښځې خاوند ته پکار دی چې د یو بل احترام وکړي، یو بل ته حق ورکړي او خپل کور خپله جنت جوړ کړي. قدرمنو تاسو هم د خپل ځان اصلاح وکړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي خپل نظر سره ضرور شریک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده وخت کې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ضرور رسي. مننه کوم، خوشحاله اوسئ.